دغسې کلي کې. خو بیا چې کله دا موږ خپل نیشنل ټیم لوبې مو کتلې او نور دغسې کرکټ هم موږ په تلویزیون او زموږ تره چې و هغه کرکټ کوه او پروفیشنل کرکټ یې کوه وخت دپاره شاهین نیازي نو هغه سپورټ کړم. هغه په کورنۍ کې چې کرکټر نو طبعا سړی او کرکټ بیا شوق یې ورسره پیدا کېږي نو دغه څو علتونه اوس کرکټ مې شروع مکتب دوره کې د کرکټ کوو که نه له هغې وړاندې چې کله تاسې مکتب کې نه وئ له هغه وخته د کرکټ لوبې کولې یا دې هم په تلویزیون باندې کتل؟ نه کرکټ تلویزیون لیدل خو مې 2011 هغه ورلډ کپ چې و اول لوبې مې همغه په تلویزیون مې وکتلې. مکتب دوره کې د لیسو ترمنځ به لوبې وي ټورنمنټونه او همدغه کې به مې لوبه کوله. نو مکتب نه مخکې خو ډېر ماشوم وم. مکتب وخت کې داسې یو جالبه لوبه چې تا پکې ډېر ښه پرفارم کړی او ستا اوس هم ذهن کې که داسې لوبه راته ووایې؟ ولا داسې اوس یو د لیسو ټورنمنټ و زموږ د لوګر ولایت په مرکز کې بیا هغه لوبې وې کوچیانو لیسه کې. نو هلته مې یو میچ کې 40 پلس رنز وکړو نو میچ وینینګ رنز و زموږ دپاره. نو همغه مې د مکتب دورې ښه لوبه وه په مکتب دپاره. مکتب ملګري چې اوس ګورې څنګه برخو کې در سره څنګه مخامخ کېږي؟ ولا ډېر وخت کېږي سره لیدلي هم دي ډېرو سره او کم سره کله مخ شو. نو د مکتب د دورې هغه کوم ملګري هغه کومه دوستي سیا خو نه ختمېدونکې دوستي یاري نو په لیدو یې ډېر خوشحالي به خاطرې سره بیانوو. نو واقعا هغه یو ډېر ښه احساس دی دا زما دپاره د هغو دپاره چې یو بل بیا ګورو. تعلیم په اړه دې راته ووایه څومره زیات کړی دیني زده کړې دې څومره کړي؟ دیني زده کړې مې کړي دي همدا شعر سوالات خلاصه قدري دا مې ټول ویلي دي. خو مکتب مې زه 12 پورې ویلی ده. مطلب قاري مې نه وم بس. ښه کرکټ فیلډ ته چې لومړی ډومestic کرکټ دې پیل که اکیډمۍ ته چا تشویق کړي او څنګه ورو ورو ډومestic کرکټ نه غټ کرکټ ته راغللې؟ مخکې مې چې ما یادونه وکړه شاهین نیازي سره نو هغه زه ډېر زیات سپورټ کولم چون هغه هغه وخت مسافر هم کله به چې دلته وطن ته راغی نو هغه سره به ما میچونه کول میچو ته به ورسره تلم. ما ټینس بال کې هم سنګل او ډبل دغسې گیم به مې کول لکه صرف هیټینګ میټینګ دا مې دونه نه کوو. نو همغه خپلو یارانو دوستانو همغه سپورټ کړم او دغه یو آیډیا یې راکړه چې پروفیشنل کرکټ شروع کړ بال نو انشاءالله کرکټر درنه جوړېږي. نو بیا همدغسې رالم اکیډمي کې اکیډمي نه بعد بس شروع سټپ په سټپ. 19 کلنې لوبډلې د څنګه غوره شوې؟ ریجن انډر 19 لوبې وې همغلته زموږ ساینک ټیم کې سلیکټ شوم. بیا ریجن ټورنمنټ کې مې پرفارم وکړه نو همغه نه بیا کیمپ ته رالم 40 کسو کیمپ و زموږ بیا همغه نه 20 کسه سلیکټ زموږ کرکټ بورډ کې دننه همغلته ګیسټ هاوس کې ساتلو کورو ته یې نه پرېښودو. نو بیا چې کله همغه ګیسټ هاوس کې ولو چې کله موږ شاکب دپاره سکواډ اعلانېده. په 19 کلن لوبډله کې چې نړیوال جام کې ولوبې د وروستۍ سیالۍ کې ډېر ښه وځلېدې د هغې په اړه راته ووایه. هغه خو ډېر انتظار مې کړی و هغه زما اول لایف میچ و نو طبعا ډېر احساساتي میچ و زما دپاره او بیا همغسې کارکردګي و هغه شاټونه زما ولګېدل. واقعا دا کرکټ کې ډېر کم وخت داسې ورځې راځي د سړي ورځې چې هغه جوړه شي بیا هغه زما داسې وخت کې ورځ ولګېده چې ډېر ضرورت نو واقعا هغه زما لپاره نه هېرېدونکې ورځ ده. همد هغې ورځې برکت ده چې نن دلته نیشنل لوبغاړو منځ کې په نړیواله کچه باندې کوم لوبغاړی دې تعقیبوو په افغانستان ټیم کې د کوم لوبغاړی ډېر فالو کوو؟ زما خو په آل ټایم فیورټ به ورته وایي زما الیسټر کوک دی هغه د انګلینډ پخوانی کیپټن. خو په افغانستان کې مې اولونه چې خوښېده نجیب زدران به زما ډېر خوښېده ځکه عموما موږ د شپږیزو ډېر شوقیان یو نو د هغه بیټینګ زما ډېر زیات خوښېدل. جالبه خاطره په یو دانه درته وایم تر اوسه مې چاته ویلې هم نه ده. خپل ملګري سره خبر یو کله چې موږ 2019 ورلډ کپ نه راتللو نو دوبۍ کې زموږ یو 2-3 ګنټې سټې وه. هلته موږ لاړو لږ شاپینګ هم کوو دا سټور کې لندن ایرپورټ کې. هلته ما لاندې مې د ویښتو جیل وکتل نو ما هغه اخیستل دې کې هغه نیویا کومه کمپنۍ چې وه د هغه د پاسه د هغه فیس واش هم ایښي ول په دې الماریو کې. نو هغه ما د جیل په ځای هغه فیس واش رااخیستی. نو زه لاړم مخ مې ومینځه ویښته مې لږ غوړ کړل او لانده مې کړل. بیا مې ګمان زه دا جیل به کوي هغه ما خو د جیل ګمان کړ هغه فیس واش چې کله په ویښتو یې زږ یې مو که ما زږ دی دا د خپل یو خاصیت دی د جیل هم چې کله په ویښتو یې زه کله رالم نو ومې کوت هغه فیس واش همدې کې صدیق عابد هم ما ته ویلي وایي ویښته غوړ کړه نو بیا زه هم غوړم. نو هغه لاړ هغه باتروم ته هغسې تر څو راوڅې ما وګورم فیس واش ده بس هغه ځینې ډېر په منډه رالم ما اوس دا بل شرم جوړ نه هغه خبر نه شي چې دا خو ولادن په ویښتو وایي نو ویښتې ډېر ښه م راته راوستل تر کوره نو هغه
بیا مې کله ملګرو ته ویلې واقعا زما لپاره ډېره جالبه وه. اتل صاحب ارمان داسې دی چې کومې لوبډلې خلاف ښه پرفارم وکړي؟ پاکستان خلاف. ولې پاکستان؟ خو هغه داسې یو عجیبه احساس لري د هغو سره لوبو چې موږ په انډر 19 کې ورسره مخامخ سوي او د هر افغان دا هیله داسې هغه د پاکستان خلاف ښه ولوبېږي، د هر افغان لیدونکي دا هیله داسې هغه پلیر وګوري د پاکستان خلاف ښه پرفارم وکړي، د پاکستان نه لوبه وګټو. اتل صاحب که ووایې فاسټ بالران ښه لوبې، سپینران ښه لوبې؟ عموما فاسټ بالر باید زه ښه ولوبم ځکه زه یو اوپنر یم، نوي بال ته راځم، سر کې یو نوی بال باندې فاسټ بالر اکثرا بولینګ کوي. سپینر سره هم دونه مشکل نه لرم خو فیورټ مې دغه فاسټ بالر. موسیقي اورې؟ موسیقي سره مې شوق سته. پښتو اورې هندي؟ دواړه اورم، هندي م اورم، پښتو م اورم. پښتو کې بیا غزلې مې ډېرې خوښېږي. ټریننګ کول درته ډېر سخت دي، سفر کول درته ډېر سخت دي، جیم کول درته سخت دي کله چې په ټور باندې ځې، څه شی ډېر سخت دی تاسو ته؟ زه خو د ټریول ډېر غټ شوقي یم، کله چې بیا هغه د شپې د خوا یې د ډېر زیات خوښېږي. زه د کرکټ هر ریلیټډ شي سره زه نه تنګېږم ځکه چې هغه زموږ دغه یوه برخه ده د خپل ژوند، نو داسې یو شی نشته کرکټ کې چې هغه نه غوا مه پرې زه ډېر زیات تنګېږم. اتل صاحب ځینې ملګري وایي چې صدیق ډېر ښه شعرونه هم اوري او مطلب ترنم کوي، دغه فیلډ سره د څنګه شوق پیدا شو؟ دا کلي کې چې کله زموږ به د حجرو مجلس و دې کې به بس زموږ خپل تر زامن د پلار تر زامن د خپل کلیوال دا به سره راټولېدو، نو بیا به دغسې بانډار جوړ سو. نو بیا زه چون ډېر ماشوم وم بیا غوره دغه شي ته ویلې ته یو زمزمه وکړې ادا وکړه، نو همغه ځینې ورو بیا چې کله سفرونه سول، سفرونو کې عموما دا شیان چې ماحول جوړوي، نو موږ ملګرو به همدغسې ماحول جوړ کړی وم، خپل شوق هم پوره کړه پکې. هر لوبغاړی اتل صاحب ارمان لري، ستاسې ارمان څه دی؟ زما خو لومړی ارمان دا ده چې خپل درې رنګه بیرغ په نړۍ کې زموږ د نوم سره یو ځای یاد شي، ورپېږي او خپل ملک ته ډېر څه وکړو، دا مې ډېر غټ ارمان ده، او خپلې فیملي لایف جوړ کړو، خپله زندګي جوړه کړو او د ځوانانو دپاره یو الګو اوسو. ډېره مننه اتل صاحب، مینهوالو ته که خپل پیغام لري مهرباني. مینهوالو ته دا پیغام د هر حالت کې که هغه زما یې که هغه د بل پلیر یې هغه پلیر سپورټ کړي، هغه چې کله ډاون وي داسې وخت کې سپورټ کړي. زموږ عموما پلیران مینهوال چې موږ ګورو نو هغه د ښې ورځې مینهوال دي، نو کوشش هم دا نو یو ریکویسټ ده چې پلیر په هر حالت کې سپورټ کړي. هر پلیر محنت کوي، خواري کوي، دا هر شی په پلیر باندې ډېر مستقیما تاثیر لري. د دوی هر منفي خبره نو دا د دې په چې دوی منفي خبرې وکړي، کوشش دوی پازیټیو خبرې وکړي، پازیټیو کمنټ ورته وکړي تر څو پلیر نور هم موټیویټ شي. ډېره زیاته مننه اتل صاحب، الله دې وکړي چې ستا ټول ارمانونه پوره شي. ډېره مننه. انشاءالله ستا سره هم ډېره زیاته مننه.